السلام علیکم دوستانو، تاسو ته بیا هم ښه راغلاست وایم. په دې ویډیو کې زه تاسو سره نن د سمبوسو یا د سموسو جوړولو طریقه شریکوم. نن زه تاسو سره ډیر په تفصیل سره په دې ویډیو کې ټپس او ټریکس شریکوم چې دا ویډیو مکمل وګورئ او عملي کې نو ډیر خوندور او کرسپي سمبوسې به مو تیار شي. اول به 4 دانې میانه سایز کچالو واخلئ او جوش به یې کړئ. ترڅو چې کچالو جوش کېږي د سمبوسو اوړه به تیار کو. د دې لپاره مې 2 پیالې اوړه په یو لوښي کې واچول. بیا مې نیمه وړه قاشوغه جواني چې ورته کیرم سیډ ویل کېږي، نیمه وړه قاشوغه زیره، یوه وړه قاشوغه مالګه او 4 غټې قاشوغې غوړي هم واچولې او ښه مې مکس کړل. غوړي به په اوړو کې د لاس په مرسته ښه صحیح وموږئ. دا یو ډیر مهمه مرحله ده. که تاسو غواړئ چې سمبوسې مو ښه کرپونکې او کرسپي راشي نو دا مرحله به حتما عملي کوئ. چې څومره ډیر او ښه یې وموږئ همدومره به مو سمبوسې ښه او کرسپي راځي. بیا به پکې اوبه واچوئ. اوبه به یو ځای پکې نه اچوئ، لږ لږ به ور اضافه کوئ او کلک اوړه به یې جوړ کړئ. دا هم یوه ډیره مهمه نکته ده. که اوړه مو نرم وغږی نو بیا به د سمبوسې جوړول به مو سخت شي او صحیح شکل به هم نه جوړیږي او کرسپي هم نه راځي. اوړه مو چې ښه کلک جوړ کړل بیا به یې 15 دقیقو دپاره پرېږدئ. ورپسې به د سموسو فیلنګ جوړ کړو. کچالو مو چې جوش کړی وو هغه به میده کړئ. دا تاسو کولی شئ د لاس په مرسته هم میده کړئ، خو زما په همدا شکل خوښیږي چې نه ډیر میده وي او نه ډیر غټ، او داسې بیا سموسې خوندور هم راځي. ورپسې به یو کړاهي کې 3 غټې قاشوغې غوړي او یوه وړه قاشوغه زیره واچوئ او یو څو دقیقو دپاره یې وښوروئ. ډیر به یې نه سره کوئ چې بیا زیره خپل خوند د لاسه ورکوي او سوځېږي. بیا به جوش کړي کچالو هم پکې ور اضافه کړئ او 1 دقیقې دپاره یې سره کړئ. دلته هم ډیر سره کولو ته ضرورت نشته، همدا 1 دقیقه کفایت کوي. ورپسې به بیا مسالې پکې واچو. 1 وړه قاشوغه اناردانه، 1 وړه قاشوغه مالګه، نیمه وړه قاشوغه ګرم مساله، 1 وړه قاشوغه دانه‌دار سره مرچ، 1 وړه قاشوغه وچه دڼیا، نیمه وړه قاشوغه سور مرچ پکې واچوئ او دا هر څه ښه صحیح سره مکس کړئ. که تاسو غوښتل نو کولی شئ تازه مرچ هم پکې واچوئ، خو ما ته دلته د مرچ اندازه بیخي صحیح معلوم شو نو ځکه مې پکې وانچول. اوس نو فیلنګ بیخي تیار شو. اوس به نو د سموسو جوړولو ته شروع وکړو. د اوړه نه به تقریبا 8 نه تر 10 وړې زغالې یا پیړۍ جوړې کړئ. زغالې یا پیړۍ مو چې جوړې کړلې بیا به هر یو زغاله ښه اواره کړئ. دا چې د سموسې اوړه ښه کلک غږل کېږي نو اوارول هم اسانه نه وي، ولې دا به ښه صحیح اواره کړئ او نازکه به یې اوروئ. که ډبل یې اوارې کړئ نو بیا هم سموسې ښه او کرسپي نه راځي. دا به د پراټې په شکل جوړوئ، خو د پراټې نه به لږ نور هم نازکه کوئ. دا مو چې ښه صحیح اوار کړو بیا به یې منځ نه پرې کړئ. بیا به دا یو طرف نه واخلئ او منځ خواته به یې راواړوئ او دا کونج کې به یې اوبه ووهئ. بیا به دا بل طرف ورسره یو ځای کړئ او ښه صحیح به یې بند کړئ. دا هم یوه ډیره مهمه نکته ده. که صحیح کلک نه کړئ نو چې کله سموسې سرې کوئ نو بیا امکانات ډیر دي چې خلاص شي. بیا به پکې د سموسو مواد واچوئ. تاسو کولی شئ د خپلې خوښې په اندازه واچوئ. ما دلته تقریبا 2 قاشوغې مواد پکې واچول. بیا مې دوباره په څنګونو کې ورته اوبه ووهل او ښه کلک مې بند کړ. دا تاسو کولی شئ ویډیو کې هم وګورئ. یو بل طریقه د بندولې هم تاسو ته په دې ویډیو کې ښایم، دا هم وګورئ. په همدغه شکل مې دا نور هم ټول تیار کړل. سموسې چې ټول تیار شوې نو اوس به یې سرې کوم. بیا به یو لوښي کې غوړي واچوئ او پرېږدئ چې ګرم شي. دلته مې یو ټکي ته پام وي چې اور به ډیر کم ساتئ. که اور تیز وي نو سموسې بیا صحیح نه سرې کېږي او کرسپي هم نه راځي. نو دې لپاره به اور ډیر کم وي. دا به تقریبا 2 نه تر 8 دقیقو پورې وخت ونیسي او یا یې تر هغه سره کړئ تر څو چې رسواري رنګ یې نه شي. کله چې سموسې دواړو طرف نه ښه صحیح سرې شوې بیا به یې وباسئ او په یو کاغذ به یې کېږدئ تر څو کاغذ هغه اضافه غوړي ځان ته جذب کړي. دوستانو دا کوم ټپس او ټریکس چې ما تاسو سره په دې ویډیو کې شریک کړل که د عملي کې نو د بازار نه به ښه کرسپي سموسې به مو تیار شي. خوندور کرسپي او کرنچي سموسې نوشجان کولو ته آماده دي.
دوستانو دا و د نن ورځې ریسیپي. خدای دې وکړي چې تاسو خوښه شوې وي. که مو خوښه شوې وي نو لایک، سبسکرایب او شیر مو هیر نشي. مننه.